ټول نړۍ ته د فساد او د شر چغې وهي. څوک چې لګیا دي د حقوق بشر چغې وهي. ښځې او نرې ښه ښکاره پر تلویزیون نه ویني. د اور په منځ کې سوځېدلی فلسطین نه ویني. د عراقیانو د سوریانو چغې چا واورېدې؟ د دې مظلوم افغانانو چغې چا واورېدې؟ د معاونیت او مدیریت دعوګیر چیرته ورک دی؟ د انسانیت او بشریت دعوګیر چیرته ورک دی؟ د معاونیت او مدیریت دعوګیر چیرته ورک دی؟ د انسانیت او بشریت دعوګیر چیرته ورک دی؟ څه وایي د جټو بمبارونه دوی ته نه ښکارېږي؟ د اسرائیلو دا ظلمونه دوی ته نه ښکارېږي؟ په نړېدلو دیوالونو باندې سترګې پټئ، په ماتو اندامونو باندې سترګې پټئ. مسلمانانو دا هماغه د پرون زامن دی. دا د فرعون، دا د نمرود او د قارون زامن دی. دا د فرعون، دا د نمرود او د قارون زامن دی. د خپلې بېوسۍ به درته څه وایم ملګرو؟ سلګۍ جانان مې د رایبار غېږه کې مري، او وړې سلګۍ وړې لتې یې وهلې. بچي د خاروګانو د چنار غېږه کې مري، او هغه ته په تندي د شهادت مهر پکار دی چې څوک د خپل دیار او د خپل یار غېږه کې مري. مننه. وی پخوا مې کولی شو خو اوس هغسې نه یم. زړه مې صبرولی شو خو اوس هغسې نه یم. موږ لا هم ساده ګرځو د اخلاص په لار روان. ستا غرور مې زغملی شو خو اوس هغسې نه یم. او ته ولاړ شه مه پرېږده چې په تا کبر واکمن شي. که نه خلک مې زغملی شو خو اوس هغسې نه یم. او ای الهامه اوس دې ګرځې چې هر چېرته دې لټئ. زخمونه مې ګاللی شو خو اوس هغسې نه یم. زخمونه مې ګاللی شو خو اوس هغسې نه یم. اخیره کې دغه بیتونه تاسو ته ډالۍ وي. بیا نو په سر د فلسطین کشمیر پیغور واخله پښتونه. بیا نو په سر د فلسطین کشمیر پیغور واخله پښتونه. تا اول د خپلو وینو فور واخله. بیا زه منمه چې تا روس او امریکا مات کړي. زه مړه نرشه یو ځل غچ خو له لاهور واخله. بیا زه منمه چې تا روس او امریکا مات کړي. زه مړه نرشه یو ځل غچ خو له لاهور واخله. په زنده‌آباد او مردآباد که چېرته کار ونه شو، له سره تېر شه خپلواکي او حق په زور واخله. له سره تېر شه خپلواکي او حق په زور واخله.